احترامات درنو قدرمنو هیوادوالو دوستانو الله دې وکړي صحتمند او خوشحاله اوسئ. دوستانو زمونږ نن د درس موضوع د ټیچینګ موضوع چې کومه ده د تدریس هغه د انګلیش الفابېټ دي د انګلیسي الفبا حروف دي. دوستانو مخکې له دې چې زه تدریس یا ټیچینګ ته راشم تاسو سره یو څو خبرې شریکوم. دوستانو موږ د انټرنیټ له لارې عموما دغه زمونږ د یوټیوب چینل چې کوم دی د انګلیسي زده کړې په نامه همدارنګه د انګلیسي زده کړې په نامه کومه پیج چې د صفحه دا به زمونږ تاسو سره د صفحې د لارې لومړی ویډیو وي، اما د چینل له لارې موږ تاسو سره نور درسونه هم شریک کړي. لکه تاسو ته بهتره معلومه ده موږ غواړو هغه ورونو خویندو دوستانو ملګرو لپاره د زده کړې زمینه برابره کړو چې غواړي د صفر څخه زده کړه وکړي، ابتدا څخه زده کړه وکړي، په خپل وخت مطابق یې وکړي، د ذوق مطابق یې وکړي، بدون له مصرف یې وکړي، بدون له دې څخه چې دا یو ښوونیز مرکز ته لاړ شي او راشي زده کړه وکړي. دوستانو موږ روزانه تاسو سره داسې یو ویډیو شریکوو چې هغې کې موږ یو موضوع مکمل ډول په واضح ډول د تختې له مخ نه تشریح کوو، تدریسوي او دغه ویډیو به بیا تاسو سره شریکوو. خو یوه هیله کوو دوستانو تاسو زموږ دغه د یوټیوب چینل چې کوم دی د انګلیسي زده کړې په نامه دا ځان سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه دغه فیسبوک صفحه چې کومه ده دغه ځان سره فالو کړئ او دې ته نور دوستان هم مثلا ملګري کړئ چې موږ سره دغه لومړی د صفر څخه درس کې ګډون وکړي او همدارنګه دغه زموږ یوټیوب چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ او دوستانو ته شیر کړئ چې تر څو زموږ سره د صفر څخه دوستان ملګري شي او دغه درسونه راسره تعقیب کړي. دوستانو راځو زموږ نن د درس موضوع د انګلیسي الفبا حروف دي. زه لومړی دغه لولم تاسو یې راسره هم ولولئ. شروع کوو. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. دوستانو موږ دلته بعضې توري لرو یا لیټرز لرو چې هغه زموږ بعضې ورونه دوستان پکې مشکل لري په لوستلو کې. لومړی هغه ډي ده. ډي اصلا کې داسې په ډال تلفظ کېږي، یعنې ډي. زمونږ بعضې ورونه دوستان عموما د پارسیوانان ورونه دا ډي لولي. ډي اصلا کې صحیح نشي ویلی بلکې ډي ده. بل زمونږ بل دا ټي ده. ټي هم دغه رنګې ژبه د پاس تالو سره وصل کېږي او هوا یې په غاښونو بې د سګونو کې وځي لکه ټي، داسې ډي غوندې ټي. ټي نه په ټي باید ونه لولو، دا باید په ټي ولولو ټي. بل وي ده. وي هم دغسې لوستل کېږي او بل زد ده. زد زمونږ بعضې دوستان داسې وایي چې مثال دا یوازې زد نه بلکې دا بعضې ځایونو کې زی هم تلفظ کېږي زی، او بعضې وخت کې دا زد هم تلفظ کېدلی شي. دوستانو موږ ویل چې دا الفابېټ چې کوم دي دا د اکاونټ فورم او ډیوایډ انټو ټو پارټس، یعنې د شکل له مخې دا په دوه برخو دي لیکلو له مخې. مثال همدارنګه اکاونټ رایټینګ مثال د لیکلو له مخې په دوه ډوله دي چې یو ته کیپیټل لیټرز وایي، مثال اپر کیس چې ورته هم ویلي څو په پښتو کې ورته لوی توري وایي، هغه یې دغه فاست ډول دی، دې ته لوی توري ویل کېږي، لوی توري. او دغه لاندې چې کوم دي دې ته سمال لیټرز یا لاور کیس هم ورته ویلی شو او پښتو کې ورته وایو دا کوچنۍ توري دي، کوچنۍ توري. دغه د کوچنۍ تورو د لیکلو بڼه ده او دغه د لوی تورو د لیکلو بڼه ده. دوستانو موږ اوس یو بله موضوع هم تاسو سره شریکوم. موږ لومړی ویل چې دا د لیکلو له مخې په دوه ډوله دي چې هغې ته کیپیټل لیټرز یا لوی توري یا بل ته سمال لیټرز یا کوچني توري وایو. همدارنګه اوس یې وایو چې اواز د مخې الفابېټ اکارډینګ ټو وایس آر ډیوایډډ انټو 3 ټایپس. دا د لیکلو د مخې مثال اواز د مخې دا په 3 برخو باندې تقسیمېږي. لومړی دی واول لیټرز یا غږ لرونکي توري دي، دویم سیمي واول لیټرز دي یا نیمه غږ لرونکي توري دي، او دریم کانسنټ لیټرز دي چې هغه بې غږه توري دي. دوستانو زه تاسو ته واضح کوم چې دې کې واول کوموي دي او سیمي واول کوموي دي، همدارنګه کانسنټ کوموي دي. زه دا یو ځل رانوم تاسو سره یوازې همدغه مشخص توري شریک کړم. لومړی واول دی یا غږ لرونکي توري. واول لیټرز
عبارت دی له A E I O او U. پنځه دانې موږ واویل لیټر لرو، مثال 5 واویل لیټر موږ لرو په انګلیسي کې. اوس راځو واویل لیټر یعنې غږ لرونکي توري. دویم موږ سیم واویل لیټر لرو. دا عبارت دی له W او Y. دریم نیمه غږ لرونکي توري مثال ورته ولیکو. دریم کانسوننت یا بې غږه توري. چې باقي ټول کانسوننت دي یا بې غږه توري دي. دوستانو دې ته ولې واویل لیټر وایي غږ لرونکي توري؟ په دې خاطر ورته غږ لرونکي توري وایي چې دا مثال دا په those letter which keeps steady sound in a word. مثال دا په یو کلمه کې لغات کې خپل غږ ثابت ساتي. مثال دې په غیر موږ نشو کولی چې یوه کلمه بشپړه جوړه کړو. فرض مثال زه یو کلمه لیکم VOOK معنا کتاب. وګورئ دوه دانې موږ واویل لرو په دې کې غږ لرونکي توري. واویل مثال دې کې دوه دانې لرو. معنا دا چې دې کې لغات یې اواز ورکړی دی او دا کلمه یې بشپړه کړله. معنا دا موږ بدون واویل څخه موږ نشو کولی چې یو کلمه بشپړه کړو. یعنې یو انګلیسي کې باید چې موږ هر یو کلمه لیکو لغات لیکو باید حداقل د دوی څخه یو واویل ولري. که دې ونه لري حداقل بیا به سیم واویل څخه یو ولري. نو موږ وایو واویل بل مثال لیکم لکه teach. teach means مثال تدریس. تاسو ګورئ موږ دې کې هم په حساب باندې یو دوه دانې بلکې دوه دانې واویل لرو چې یو یې ای دی بل ای دی. نو دا ته وګورئ دې کلمې ته یې اواز ورکړی دی، دا کلمې بشپړه کړله. نه دا ووایو چې انګلیسي کې موږ بدون له دې واویل څخه موږ یو کلمه نشو جوړولی. مثال زه یو کلمه لیکم KANG. ګورئ تاسو وګورئ دې بې معنا کلمه ده، دا یو معنا لرونکې موږ یې لوستلی نشو، موږ نشو کولی چې دې ته یې اواز ورکړو او همدارنګه معنا هم نه لري. یعنې معنا دا چې بې واویل څخه بغیر موږ یو کلمه نشو جوړولی. حداقل که واویل ولري که واویل نه وي بیا سیم واویل ورځي. معنا دې ته وایي ولې سیم واویل ورځي؟ په دې خاطر ورته وایي چې دا په حقیقت کې کانسوننت دي، خو د بعضې قانونو او د قواعدو له مخې دې ته موږ نیمه واویل په نظر کې نیسو. اګزامپل کې لرو وای. تاسو ګورئ وای مینز ولې. تاسو ګورئ دې کې موږ سره هېڅ د پنځو څخه یو هم نشته. A E I O U د یو نه هم نه لرو، بلکې سیم واویل لیټر لرو چې هغه دې کلمې ته اواز ورکړي او دلته د واویل دنده اجرا کړله. دې ته په دې خاطر باندې واویل لیټر وایي. په دې خاطر چې کله په یو کلمه کې واویل نه وي کولی شي چې دا نیم سیم واویل هم د واویل دنده اجرا کړي. معنا ولې؟ بل مثال سکای معنا اسمان. دلته وګورئ دلته هم موږ سره د واویل څخه کمې ونه لرو، بلکې سیم واویل لرو. دې کلمې ته یې اواز ورکړی نو دا یې بشپړه کړله. بل کانسوننټس دا یو بې غږه توري دي، بدون له واویل څخه نه شي کولی چې یو کلمه جوړه کړي، یو بشپړه معنا ورکړي. نو په دې خاطر دې ته یو کانسوننټ وایي یا بې غږه توري ورته ویلی شو چې باقي 19 دانې کانسوننټس دي. دوستانو اوس بل تاسو ویم چې موږ په انګلیسي کې شپږ حروف لرو، شپږ الفابېټس دي، لکه 26 الفابېټس لرو. د هغې جملې څخه موږ سره 5 واویل لیټرز دي. مثال 5 دانې واویل حروف دي، 2 سیم واویل لیټرز دي، 2 دانې نیمه واویل حروف دي. مثال 19 مثال سره موږ سره کانسوننت لیټرز دي، 19 دانې موږ سره کانسوننت بې غږه توري دي. دوستانو دا به زموږ نن د درس موضوع. دوستانو زه تاسو څخه یو هیله کوم چې موږ هره ورځ غواړو دغه رنګ تاسو سره موضوع یا ویډیو شریکه کړو. زموږ دغه د یوټیوب چینل له لارې چې انګلیسي زده کړې په نامه له تاسو څخه هیله کوم دغه زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او نورو دوستانو سره هم شریک کړئ او دوستان مو ورته دعوت کړئ تر څو زموږ سره د صفر څخه زده کړه وکړي، او بلکې زموږ دغه د پیج د فیسبوک صفحه هم سره شیر کړئ او دوستان ورته دعوت کړئ. دوستان غواړو چې موږ سره صفر څخه زده کړې وکړي، غواړي دغه دوستان موږ سره له صفر څخه په درس کې ګډون وکړي. او ان شاء الله کوشش کوو چې روزانه تاسو سره دغه ویډیو شریک کړو. خو زموږ پیج سبسکرایب او همدارنګه حفاظت ټیک چې کوم دی هغه ولګوئ تر څو زموږ هر یو درس تاسو ته ورسیږي. مننه دوستانو له توجه څخه.